یادېږم اوس تاسو خپلوان ستاسو کوڅه کې له هر لوري چې یم را روان ستاسو کوڅه کې لرګی ورکوو داسې داسې لرګی ورکوو بیا دا لرګی بېرته ګنډه کوو بیا دې ځای نه پړسوو انار بیخي د مې لکه پیدا نه شو پاک خبره درته کوم پوه شوې او په پوړی موړی مې نه صرف بوره مې استعمال کړی او چې دی پوه شوې لږ څه مې راوړی دا څه ورته جوار دې خلک چې په غرو کې زیاتره اوسېږي شاړي خلک دي پوه شي دونه مال لري چې بل هفتې ته بله یکشنبې ته د دې دا مال بس شي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې خیوې ولسوالۍ ته راغلي او د خیوې ولسوالۍ په میله کې موجود یو. تاسو ته به له دې ځای څخه خپرونه برابرو، د خلکو سره به د دې ځای په کاروبار به هم غږیږو، د میلې ته راغلو خلکو سره به هم خبرې اترې کوو. په خبرو اترو کې به له دوی څخه به اورو چې د دوی بازار څنګه دی او دلته چې راځي د دوی دغه خلک چې سودا وړي چې دوی ته د ښار په نسبت دلته ارزانه تمامیږي او که نه د دوی سره به په ټولو چارو غږیږو. نو زه عزالله همت او را سره د کیمرې په برخه کې سمیع الله مخلص را سره همکار دی. ګرانو کتونکو، راغلیو دلته د ورور سره غږیږو چې دا هم دلته د سبزۍ دکان لري او دلته دا سبزي په دې میله کې خرڅوي. د سره به خبرې اترې کوو. سلامونه، ستړي مه شئ. خیر اوسې کور ودان خو ښه استاده. شکر، مننه. نوم مبارک دی څه دی؟ احمدزی، لغمان ولایت نه. لغمان ولایت. دلته دا سبزي دکان چې دلته تا راوړی، دلته دا سبزي دلته خرڅې، بازار څنګه دی؟ زه خو دا ماما زوی سره مې راغلی، زه خپله دا کار نه کوم، کوپي کشۍ کار کوم، ګاډو کار کوم. ښه، ډېر ښه. دلته اوس د سره همکاري کوې نه؟ دلته دکان کې چکر ته راغلم، کابل نه راغلی دې کاره بس داسې اوس نن ورسره ووتلم، راځو مخ په میلې وګورو څه حالات دي. ښه ډېر ښه. دغه میله ته څنګه ارځئ؟ دا خو هره یکشنبه دلته جوړېږي او دلته خلک راځي که سودا اخلي او مالونه اخلي او د کور ټول ضرورتونه دلته رفع کوي او بیا ځان سره وړي، بیا بل هفتې پورې بیا همدغه بیا راځي دلته اخلي. دې بازار ته څنګه ارځئ؟ دې خلک چې په غرو کې زیاتره اوسېږي شاړي خلک دي پوه شي دونه مال لري چې بله هفتې ته بله یکشنبې ته د دې دا مال بس شي، بله یکشنبې پورې دې ته دونه مال ځان ته اخلي چې بله یکشنبې پورې بس بس بله یکشنبې ته بیا میله ده همدلته بس دې راځي دلته سودا اخلي. زیاتره خلک غرو نه کته کېږي. ښه. او اوس به اورېدونکو ته او موږ ته به څه وایې؟ والله اورېدونکو ته به څه ووایو، یو شعر به ورته ووایو، غمګینه شعر ده منه څه به ووایو. نو څنګه غمګینه دی؟ ځینې خلک خو غمګین شعرونه چې وایي که نه، یا شوقي یا بل څه هغې. ته څنګه مخکې نه دی ویلی چې غمګین شعر تاسو اورېدونکو ته وایي؟ والله عاشقیم خو نه دی کړی، بس همداسې یو شعر و غمګین و خوښ شوی یم، بس یاد هم که بس اوس بیا تاسو ته ووایو بینندګانو ته وایي مشکل نشته. ښه، اورئ اورېدونکي هم په تمه دي ستا د شعر دپاره چې ته به کوم شعر د اورېدونکو ته وایي؟ صحیح ده، هېڅ مشکل نشته. مهرباني. وایي یادېږم اوس تاسو خپلوان ستاسو کوڅه کې، یادېږم اوس تاسو خپلوان ستاسو کوڅه کې له هر لوري چې یم را روان ستاسو کوڅه کې، خو بیا به ستا دیدن له په سایکل باندې در نشم. ستا دیدن ته به په سایکل باندې در نشم، او بیا به ستا دیدن له په سایکل باندې در نشم، هوا دې نه وباسي رقیبان ستاسو کوڅه کې. واه. مننه. ژوندی اوسې. ځوانانو ته څه پیغام لري چې په خپل هېواد کې دلته کاروبار کوي یا دلته ناست دي یا نور څوک دي په خارج کې مسافر دي، څو هغو ته کوم پیغام لري؟ مهرباني. ځوانانو ته دا هیله لرم مشره چې زحمت وکړي، ځان تر څونه چې کوئ زحمت ته سختي ته ورکړي، ځان خالي او ځي ته ورسئ، ځکه زموږ وطن د دغسې بس خپل حالات ټولو ته مشخصه کومه څه ده. څونه چې ځان باندې سختي کوئ چې ځوان دي وروره ګوله بس کار وکړي، زحمت وکړي، ځان یو ځي ته ورسئ، دې شان نه چې شی نه جوړېږي. استاد مننه. ژوندی اوسې چې موږ ته خپل وخت راکړو. خیر اوسې، کور ودان. مننه. خیر اوسې. له موږ سره اوسئ، د نورو وطنوالو سره به هم غږیږو. درنو ملګرو او لیدونکو، دلته مو یو څه عجیبه څیز ولیدو چې ویل چې پنیر کې ترې استفاده کېږي.
د دغه ځای د دغه خرڅونکي سره به غږېږو د ماما سره چې د دې ځای خپله د پنیر دپاره چې هغه کومه مواد جوړېږي او پنیر ورنه جوړېږي له دې څخه پکې استفاده کېږي. سلامونه ستړي نه شي ما څه جوړ سي د تلمیزون نه ډېر ستاسو کوم تلمیزون دی د هغې نه ډېره مننه چې ته ما نه سوال کوې. دا داسې شی دی دا مننه کاکا. نوم دې راته واخله. زما نوم طاهر. طاهر کاکا دغه دلته چې ته راځې د منډۍ ته هر هفته کې راځې څومره وخت کېږي دلته راځې او د دغې یاره دا زما ډېره وخت شو دا یو 20 کاله شو چې همدا کاروبار کومه. 20 کاله کېږي دلته راځې. دغه څیز چې په پنیر کې استفاده ترې کېږي پنیر ورنه جوړېږي نو د دغې څنګه تاسې دا جوړوئ؟ دا ډېره په سختي په مشکلات دا جوړوو. دا د یو مال کې یوه دانه وي. یو مال کې یو دانه یو دانه وي. هغه یو دانه بیا اشکوو د هغه مینځو پاک صفا اوبو باندې اوس مې ورته جوړ کړی ده. هغه مالګه کوم هغه لمر کې پرېږدم د هغه وچېږي بیا هغه چې وچ شو هغه کور کې پرېږدم بیا چې ټیم یې راغی د میلو په مخ کې چې میله وشو بیا په میلو کې راوړم خرڅوم. دا ښه ډېر ښه. دا د وړوکي مال څخه وباسي که د غټ مال څخه؟ د غټ مال هم کېږي د وړوکی مال هم کېږي خو د غټ مال لږ ذره ګران دی هغه لرې کې خرڅېږي. اوس مخکې مې د غټ مال هم راوسته. ښه دغه چې تاسو وباسئ که نه دا د لرې نه په کومه استفاده تاسې دا وباسئ؟ دا هغه لرې کې یو رقم مزارخانه دی او موږ ورته زارخانه وایو. نور هغې نه شکوو هغې نه شکوو بیا هغه پاک صفا او مینځو هغه مالګه کوو هغه بیا بیرته داسې لکه یو پخانۍ غوندې داسې لرګی ورکوو. دا لرګی ورکوو داسې لرګی ورکوو بیا دا لرګی بیرته ګنډه کوو بیا دې ځای نه پړسوو بیا دا مالګه کوو بیا لمر کې پرېږدو دا چې وچ شو دا بیا کور کې پرېږدو دا بیرته بیا هماغه وخت واده کې راوړو دلته لغمان ته وړم دلته. نور دلته یو ځای نه دی چې همدلته راوړم کله دې خوا کونړ ته م وړم هلته م وړم شیونه 2-3 ځای کې خرڅوم. تاسو دې مالګې یادونه وکړه. دا مالګه دې کې څه اهمیت لري؟ دې کې چې دا مالګه چې وانه چوم دا بیا بوی کوي بیا چنجی کوي بوی کوي بیا چنجی چې وکړو بیا نور خرابېږي نور هغه زموږ په درد نه خوري بیا زموږ خپل تاوان دی. مالګه پکې استفاده کوو یو پاکټ مالګه 10 روپۍ ورته اخلم ښه مالګه اخلم داسې مالګه نه چې ارزان بیه مالګه وي وروره چې هغه 2 روپۍ ارزښت ونه لري هغه مالګه دې وخورم هغسې مالګه نه هغسې مالګه وخورم چې په کور کې څوک په دیګه کې کار کوي هغسې مالګه پکې وخورم. دا چې اوس تاسې کله د مال نه راغوڅ کړو د لرې نه او ټول سیستم برابر کړو دا څومره وخت لمر ته اچوئ چې وچ شي؟ دا 2 ورځې زه لمر کې اچوم چې دا وچ شي بعد 2 ورځې بعد نه بیا ایسته کوم د لمر نه بیا ډېر وخت چې پکې تېر شو بیا ځان بیا خرابوي. دا به اصلا ته د کوم ځای نه راوړې د کوم ځای نه دلته میلې ته راځې؟ د قصابانو نه هلته ټولوم جلال آباد کې اخلم د قصابانو نه اخلم یا په 10 روپۍ یا په 15 روپۍ بیا دا خپله دلته راوړم په 10 هم خرڅوم په 20 هم خرڅوم خو مقصد لکه بازار چې هر څو چا سره په کوم ریټ به جوړ شو په هغه خرڅ کړو. آفرین په کوم ریټ باندې چې جوړ شو په هغسې خرڅوو. ډېر ښه. د ځوانانو ته هېوادوالو ته څه پیغام لري؟ د ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دغه خواهشمانه وکړو چې دا زما بازار هم ولګېږي چې خلک هم وګوري مونږ چې دغه کار دغه سړی کوي او دغه شی راشو واخلو ورنه. تا نه ډېره تشکر تا نه ډېره مننه خدای درته ډېر عمر ورکړي هغه دنیا دې خدای دې ښه کړي چې مونږ دې راغی مونږ سره دې همکاري دې وکړو مونږ نه دې مصاحبه دې وکړو تا نه ډېره تشکر ډېره تشکر. یو څه شی یخ هم در باندې خوړی شوم کېنه د انډیوالان دې کېنوه یو یخ شی به درته راوړم هم ګرمي دی کېنئ بس ژوندی اوسئ الله دې راته تا خوشحاله لري. او اوریدونکو ستاسو پیغام واورېدو د نورو هیوادوالو سره به هم غږېږو د دوی سره به خبرې اترې کوو که چیرې مو په میله کې د پنیر خرڅونکي هم پیدا کړل هغوی سره به د دې نوره پورې څه به د هغوی نه واورو. را سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست. دلته یو ورور چې د انارو شربت دلته جوړی او دلته په خلک یې ورنه اخلي او دلته ولاړ دی د ده سره هم غږېږو چې د ورځنی کاروبار څنګه دی چې دلته هفته کې راځي او دلته د انارو شربت خرڅوي. سلامونه ستړي مه شئ. وعلیکم سلام تاسو هم پاتوی شئ. موږ خپله شکر الحمدلله شکر وباسو ډېر
تاسو راته اول ځان معرفي کړئ. زما نوم دی صدیق الله. صدیق الله وروره د کوم ځای څخه راغلی او دلته سخرود نه د سخرود نه راغلی او دلته دا شربت خرڅی. دا شربت خاص د انارو دی او که نه نور څه د خاص انار اوس نن خواران نه و انار بیخي دې مې لکه پیدا نه شو پاک خبره درته کوم پوه شوې او پوړی موړی مې نه صرف بوره مې استعمال کړی او چې دی پوه شوې لږ څه مې راوړی دا څه ورته جوار هو نور شی مې غلط نه دی استعمال کړی پاک خبره کوم شکر دی 200 300 باندې کېږي. تاسې چې دلته دا سیستم برابر کړی ځان ته دلته د ورځې تاسو څومره پیسې پیدا کوئ دي؟ والله شکر دی 200 300 یو نیم سل برابري دی 1500 400 شکر دی شکر وباسو د بې ځایه ګرځېدلو نه ښه دی. بلکل هغه ځوانانو ته چې وزګار وي او په وزګار ګرځي او یعنې د نور هېوادوالو ته مازار جوړوي هغه ځوانانو ته څه پیغام لري او هغه ځوانان چې بېکاره دي تعلیم نه کوي هغو ته څه پیغام لري؟ هغې ته دغه پیغام چې دغه له ودرېږي خپل کار وکړي دی نه ښه ده چې بل چا ته لاس ونیسي دغه له کار وکړي 200 300 ورته پاسې بس دی شکر دی وباسي دغه له ولاړې 200 300 شکر وباسي پوه شوې الله راکوي همدغه ټک ټک خپل خرچه خپل کور مور سره حساب روان کړو. مننه ژوندی اوسئ. تاسو به د ورور خبرې هم اورېدلې وي چې ده وویلې چې کاروبار وکړئ د کور دپاره نفقه پیدا کړئ. درنو هېوادوالو هیله ده چې ویډیو مو را سره تر پایه لیدلې وي او د خیوې ولسوالۍ د منډۍ څخه مو یا د میلې څخه مو خوند اخیستی وي او دغه خپرونه را سره مو پایه لیدلې وي. درنو هېوادوالو تر بلې خپرونې چې زه عزیز الله همت او په کیمرې برخه کې را سره سمیع الله مخلص مل وي تر بلې خپرونې په لوی څښتن الله تعالی مو سپارم. الله مو مل شه.